حکمتیار طالبانو ته د یوځای کیدو دعوت ورکړ. دا چې د طالبانو په ملاتړ او د افغان حکومت په مخالفت یې څه ویلي په دغه ویډیو کې راسره وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. حکمتیار وایي زموږ او طالبانو ارزښتونه مشترک دي، ائتلاف باید وکړو. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې ګوند یې طالبانو سره ډیر ګډ ارزښتونه لري. هغه په یو وینا کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې ائتلاف ورسره وکړي. د حکمتیار په خبره غوره به وي چې دوحه کې د طالبانو او افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو له پای ته رسیدو وروسته طالبان د ګوند سره مستقل مذاکرات پیل کړي. هغه طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې دی د دغو مذاکراتو ته حاضر دی او انتخاب هغوی پورې اړه لري څو په دې برخه کې پریکړه وکړي. نوموړي دا هم ویلي چې د طالبانو له نظره افغان حکومت ډیر کمزوری دی او د سولې لپاره اراده هم نه لري. هغه زیاتوي ځینې طالبان پر جنگ، ځینې پر سولې او ځینې په حزب اسلامي سره په یو ځای کېدو ټینګار لري. د ده په وینا غوره ده چې طالبان حزب سره د عقیدتي او عملی نظریې د یووالي پر اسلامي نظام د بهرنیو ځواکونو پر وتو او د افغانستان د خپلواکۍ په اړه د ګډ دریځ لرلو له کبله سره نږدې شي. حکمتیار په قطر کې د سولې روانې خبرو ته په اشارې سره ویلي چې زیات وخت به نیسي او دولت به پکې د نوي دولت پر جوړېدو د هوکړې ځنډ. حکمتیار په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په اشارې سره ویلي چې زیات وخت به نیسي او دولت به پکې د نوي دولت پر جوړېدو د هوکړې خنډ وګرځي. د طالبانو حزب اسلامي ترمنځ سخت نښتې او دښمنۍ هم په تیر کې شوي. د دغه ګوند مشر افغان حکومت سره د سولې تړون نه وروسته طالبان د روانې جګړې له کبله سخت غندل، خو په وروستیو کې حکومت نه ناراضه شوی او قطر ته یې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې د خپل ګوند لاړ ټاکل شوی استازي ته د ورتلو اجازه هم نه ده ورکړې. طالبانو د حکمتیار غوښتنې ته لا غبرګون نه دی ښودلی. ګرانو کتونکو، تاسو د ګلبدین حکمتیار د دغو څرګندونو په اړه څه نظر ورکوئ؟ خپل نظریات مو راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.